بسم الله الرحمن الرحیم. دغه کاري صاحب ټانک دی موږ جوړ کړی دی. نو دغه دروازه ده دا ورخیږي، اوس یو مجاهدین ورخیږي او دا داسې ورته اټومیټیک دغو غټو دا بندېږي. نو دا د کپټن ځای ده او دغسې ده د ماشینګن چې چلوي، د ټوپک چې چلوي، دا دغه ځای ده او داسې راسه دغسې ده ټانکیس موټر چې د ټانک چلوي، ټانک چلوي هغه استاد ډریور شه ډریور او دغه یې بتۍ دي، دا ریزل بتۍ ده دا لري او دا دغه بتۍ دي، دا د چې مخ ته او دا شاته ورسره راسه بتۍ ته مړې اوبه لیکه او داسې ورته راسه دغه بتیانې وګوره، دا بیا د څه شي دغه ما د شا بتیانې او دغه وینې داسې وګوره، دا موږ دغه دا د بیټرۍ ځای دی دا پاور بانک تر دې بس په دغه باندې دا موږ چارجول د پلان خوري اوس په چیش چلی بیټرۍ دی ورچوي، بیټرۍ نشته خو لیکن په دغه کې داسې یو ډینامو موټر لګېدلی دی چې دا اول برق خوري، بس له هغه بعد بیا برته هغه برق بیا جوړوي، ساده چالان پر هغه باندې برته برق جوړوي، بیا برته جوړوي. اوس چالان اوس دې بس چالان د کم یوال دا ګروپ خو ولګېدی، ګروپ یې ولګېږي، دا حرکت کوي، بس حرکت کوي دی لکه څه وخت بعد حرکت کوي، داسې څو ثانیې یا خو دلته موږ هلته وینې ګیره دی دی وسم لري ګوره بس طاقتور دی چې داسې ونیسي زور کوي برته زور کوي کم زور کوي داسې خپل یعنې خو ځان پرې کوي خو منزل ته ځان رسوي. نو دې دا ولا دې موټر طاقتور موټر چې لګېدلی وي دا باید وسایل او اسباب تا ته په لاس درکړي چې سم غټ دننه جوړ کړي، پر د پاکستان یې وروتو انشاءالله دغه رقم اراده د جوړوو بیا که خدای کول موږ تاسې نو نور موږ ته څوک راځي دغه خلک یو شي کوم ځای کې هلمند نادعلي زرغون کلی زرغون کلی خاص